دا د لوړو زده کړو وزارت د مقام دفتر ریاست اړوند د عامه خدماتو امریت دی. د لوړو زده کړو وزارت چې په ورځني ډول په سلهاوو مراجعین لري، دغه د عامه خدماتو امریت د یاد وزارت اړوند د بیلابیلو ادارو مراجعینو د لارښوونې، د هغوی د ستونزو اورېدلو او د حل په موخه یې اړونده څانګو ته لیږلو، د تحصیلي اسنادو قانوني طی مراحل، د اړتیا په صورت کې د مراجعینو او اداري مسؤلینو ترمنځ د ډول ډول ملاقاتونو او لیدنو د تنظیم ترڅنګ د دغو مراجعینو د کنټرول او دوی ته د اسانتیاو رامنځته کولو لپاره کار کوي. د عامه خدماتو امریت چې د لوړو زده کړو وزارت په تشکیلاتي چوکاټ کې د نوموړي وزارت د مقام دفتر ریاست تر چتر لاندې د 3 عمومي او 1 شمېر فرعي مدیریتونو پر مټ ورځنۍ چارې مخته وړي. د مراجعینو او د یاد وزارت د اداري واحدونو ترمنځ همغږي رامنځته کړې ده. افغانستان ته د اسلامي امارت په راتګ سره هممهاله بیا تر ننه د لوړو زده کړو وزارت ډېرې لاسته راوړنې لرلي او د اسلامي او ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره یې د پام وړ پرمختګونه کړي دي، چې دلته یې د عامه خدماتو امریت امیر قاضي مطیع الرحمن صداقت د ورترغاړي مسؤلیت په ډانه کې د لاسته راوړنو او پرمختګونو په اړه وایي. د اسلامي امارت له راتګ وروسته دغه امریت له ځانګړو لاسته راوړنو څخه برخمن دی، چې ځینې مهم لاسته راوړنې او نقاط موږ تاسو ته په لاندې شکل سره وړاندې کوو. دې امریت د ښځینه او نارینه کارمندانو او د مراجعینو دواړو سالون او هغه تالار جدا کول. موږ دغه لاسته راوړنه لرلې ده چې مخکې اسناد په ډېرو ورځو کې طی مراحل کې د مراجعینو ته به تقریبا 3-4 ورځې ورکول کېدې، خو الحمدلله په اوسنیو حالاتو کې زموږ یوه لاسته راوړنه دا ده چې مراجعینو ته یوازې 1 ورځ ورکوو. د عامه خدماتو په امریت کې د دولتي محصلانو ډیټابیس صوبه خلاصه کړه. مخکې به کله چې مراجعینو خپل ډیپلوم ترانسکریپټ راوړ، طی مراحل په موخه به ورنه واخیستل شو. کله چې به امریت ډیټابیس ته ویوړ شو، وروسته هغوی پکې ستونزه راوویستله، نو تقریبا 2 ورځې وروسته به کله مراجع راغله، د هغوی په اسنادو کې به ستونزه پیدا شوې وه، بیرته به هغوی یو نوع مشکل سره مخ کړو، سردردۍ سره مخ کړو. اوس داسې نه ده، اوس لومړی ډیټابیس صوبې ته چې په عامه خدماتو امریت کې فعاله شوې ده، ورځي ستونزه کتل کېږي، چېرته د مراجع په سند کې ستونزه موجوده وي، هغې ته د حل لاره لټول کېږي، د هغه وروسته قانوني پروسیجر د اسنادو شروع کېږي. د ښاغلي صداقت په وینا چې د عامه خدماتو امریت او په ټوله کې د لوړو زده کړو وزارت روڼتیا ته ژمن دی او د روڼتیا او شفافیت اصل په پام کې نیولو سره نه دا چې د مراجعینو د وخت د ضایع مخنیوی شوی، بلکې د پخوا په پرتله کارونه چټک او زیات شوي دي. مخکې به په دې امریت کې تقریبا 9,000 10,000 یا چې نهایتا 12,000 تحصیلي اسناد به طی مراحل کېده، خو الحمدلله اوس موږ چې ګورو په 14,000 نه تر 20,000 په تعداد پورې موږ دغه خدماتو کې اضافه والی راغلی دی او د مراجعینو اسناد طی مراحل کوو، چې په صراحت سره ویلی شو چې دا د دې امریت د غوره خدماتو د وړاندې کولو او د مراجعینو د رضامندۍ په سبب کې ترلاسه شوی دی دا ویاړ. د عامه خدماتو امریت لکه چې وړاندې مو یادونه وکړه 3 عمومي مدیریتونه، د معلوماتو ملاقاتونو د تنظیم عمومي مدیریت، د نارینه خدماتو عمومي مدیریت او د ښځینه خدماتو عمومي مدیریت لري، چې د ښځینه مراجعینو چارې د ښځینه او د نارینه مراجعینو چارې د نارینه کارمندانو لوري پر مخ وړل کېږي. همدارنګه د معلوماتو ملاقاتونو د تنظیم عمومي مدیریت د لوړو زده کړو وزارت مراجعینو ته د دوی د ترسره کوونکو چارو د څرنګوالي په اړه معلومات ورکوي. د عامه خدماتو په امریت کې یو هم له مهمو او له کلیدي ځایانو نه دا بخش د معلوماتو دی. هغه مراجعین چې له بهر څخه راځي، کومې ستونزې دوی په مخ کې لري، چیرته کارونه بندي، له همدغه ځای نه تشریح او دوی ته توضیح ورکولی کېږي. له دې نه وروسته بیا په مختلفو ځایونو باندې دوی ګرځي، که هغه د بیرون مرزي پورې وي، که هغه تر ریاست د محصلان دولتي پورې، که هغه ریاست د محصلان خصوصي پورې، که چیرته د دوی کارونه مربوط شعبو کې حل کړی شي دلته یې حل کوو، که دلته حل نشي کړی بیا وروسته د تشخیص نه دوی موږ لیږو داخل ته، معاینتونو ته یا مربوطه شعبو ته، دوی ته لارښوونه کوو او دوی هغه ستونزې حل کوو. له بلې خوا د یاد وزارت مراجعین هم د افغانستان اسلامي امارت پر راتګ سره د لوړو زده کړو وزارت د عامه خدماتو له مسؤلینو خوښ دي او وایي چې د پخوا په پرتله اسناد په چټکۍ طی مراحل کېږي او د خوښۍ په څرګندولو سره د دغو خدماتو ستاینه کوي. نو موږ اسناد انشاءالله په ډېر فرصت په ډېره ښه طریقه باندې په 2 ورځو کې خلاص شول.
او دغه د تحصیلات عالی تمام مسؤلین چې دي د دې نه کور ودان وي د موږ سره ډېره ښه رویه وکړه انشاءالله هغه کار به چې مخکې پر 10 ورځو کې خلاصېدو اوس په 2 ورځو کې یعنې 3 ورځو کې خلاصېږي او مراجعین د دې نه خوشحاله دي، د دې عکس العمل نه خوشحاله دي، ډېره ښه رویه ورسره کوي، کور دې ودان وي. ما کارمند ریاست افغانپوست شدیم. باز بر ما خواستن که یک فرم دادن که یک فرم از وزارت تحصیلات عالی یک تصدیقی بیار. باز امروز ما آمدم، خوشبختانه بر ما گفتن که فردا ساعت 2:30 بجې بیا اسناد ته ببر گفتن. د عامه خدماتو مسؤلین وایي چې د هیوادوالو او په ځانګړي ډول د لوړو زده کړو وزارت مراجعینو لپاره د لا غوره خدماتو اسانتیاو برابرولو ته په فکر کې دي او هوډ لري چې په راتلونکو پلانونو کې ورته ځای ورکړي.